سلامونه ملګرو، زه یم دیدار سوبزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې نوې ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده د ټولو کسانو دپاره څوک چې په هره طریقه کاناډا ته راتلل غواړي. ډیر ملګري اکثر د سعودي نه، د یو ای نه او د پاکستان نه زما نه دا تپوس کوي چې یاره زموږ دومره تجربه ده او دغه کار کوو، دا ډیګري ده راسره، دا ډیپلومه ده، نو زموږ به څنګه راشو کاناډا امیګریشن ته، زموږ دا کټګریز پکې شته او که نشته. نو دا د هغې ټولو ملګرو دپاره دا خبره کوم چې هر څوک چې په ایکسپریس انټري په ترو راتلل غواړي، د دې خپل یو طریقې کار دی، خپل یو پروسس دی. دا ټولې ډیګریانې، دا ټولې ډیپلومې پکې دي، خو ستاسو سلیکشن څنګه پکار دی، تاسو خپل د ایکسپریس انټري پروفایل څنګه ډکولی شئ، دا پکې ډیره مهمه خبره ده. د کاناډي حکومت چې دی نو دا ټول کارونه چې څومره دي، دا ټولې کټګریز، مختلف کټګریز یې ورکړي دي، هغې له بیا کوډ نمبر یې ورکړي دي او دې ته دوی وایي NOC یا نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن، د دې خپل نمبر دي. بیا په ایکسپریس انټري کې دا په 15 کټګریز دي، دیو سکل لیول باندې 0 A B C او D. نو ایکسپریس انټري په ترو چې څوک هم راځي نو هغه په 0 لیول سکل لیول کې راځي، که په A کې راځي، که په B کې راځي. دا درې هغو ته کول او د ډي، د سی او د ډي دپاره بیا نور مختلف آپشنز دي، په هغې باندې لکه صوبایي پروګرامونه دي، په هغې ما ویډیو جوړ کړي دي. اوس راځم دې خبرې له چې لکه 0 کې کم کسان راځي، په دې کې منیجر لیول باندې چې څومره کسان دي پوسټونه دي هغه راځي، په A کې بیا ډاکټران، انجینیرز او کم آرکیټیکټ وغیره چې دي هغه راځي، او په B کې ټیکنالوجسټ او ټیکنیشن څومره چې دي دا ټول په B کې راځي. دا ټول الیجیبل دی د دپاره. اوس NOC چې کله تاسو سلیکټ کوئ نو په NOC کې بیا مهمه خبرې دا دي چې لکه جاب ټایټل تاسو په هغې کې وګورئ چې جاب ټایټل څه پکار دی زما، او بیا د هغې جاب مین ډیوټي څه پکار دي، په هغې کار کې زما څومره چې تعلیمي دغه پکار دی، کوالیفیکیشن پکار دی، هغه زما شته که نشته، او دوی چې ایکسپیرینس غواړي یو کال کم از کم تجربه په هغې کار کې هغه شته که نشته. او بیا د ټولو نه مهمه خبره چې کومه ده، او دا به تاسو ته څوک نه وایي، خو دا چې کومه ده دا ریګولیټډ او نان ریګولیټډ دغه دي، دا کیټګریز دي. نو دا کم جاب چې ریګولیټډ دي نو هغو کې بیا دلته چې راشي نو هغه مسله پیدا کیدی شي. زه په دې ټولو باندې تاسو ته یو دغه ښیم، یو ټیټوریل ښیم، او تاسو دا خبره ډېره اسانومه چې NOC څه شی دی، او تاسو خپل جاب ټایټل، مین ډیوټیز څنګه سلیکټ کولی شئ، او کومه طریقه داسې اسانه ده چې هغه تاسو سلیکټ کړئ او ستاسو دغه چې دی په پول کې ستاسو ایکسپریس انټري کوم پروفایل چې دی هغه بر راشي او ستاسو سلیکشن وشي. تاسو د کاناډا افیشل ویب سایټ سرچ کړئ، دا cic.gc.ca، نو تاسو ته به دا پیج راشي. ټیک ده، بیا په د انګلیش باندې به کلیک کوئ، نو دا پیج به کولاو شي، او دلته چې تاسو ولیکئ NOC څنګه ته ما ویلو، او دا NOC کله تاسو سرچ کوئ نو دلته به تاسو ته نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن دا ډېر شی سرچ رالو، دا اولنی به پکې بیا کلیک کوئ. کله چې تاسو دا کلیک کړئ نو دلته تاسو کتی شئ څنګه چې ما وویل، لکه سکل ټایپ دیو چې څنګه تقسیم کړي دي که نه. سکل ټایپ 0 دا ټول منیجران دي، سکل لیول A دا ډاکټر، ډینټسټ او آرکیټیکټ دي، او سکل لیول B چې دی نو بیا دا ټول ټیکنیشن او ټیکنالوجسټ دي. C او D چې دي نو دا بیا نور دي، خو په د ایکسپریس انټري کې چې دي نو هغه 0 A او B دي. C او D دپاره بیا نور آپشن شته، هغې چې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي څنګه چې دغه والا دي، دا صوبایي پروګرامونه دي. ټیک ده، په دې باندې دا ټول تفصیل بیا دوی لاندې لیکلی دی، او دا بیا د هغو هغه ټایټلې دي ټولې. که تاسو اوس خپله NOC ګورئ، یا تاسو چې کوم کار کوئ هغې په باره کې تاسو ګورئ چې زه په کم یو NOC کې یا په کم یو دغه کیټګري کې راځم، نو سرچ پیج له چې کله تاسو ورشئ دلته نو دیو به تاسو ته دا پیج کولاو کې، په دې کې وایي سرچ بای جاب ټایټل او سرچ بای NOC کوډ. نو که تاسو ته لازمي خبره چې NOC به کوډ به نه معلوم نو جاب ټایټل باندې به سرچ کوئ. دلته اوس لکه زه یو ولیکم، مثال په توګه سیول انجینیر مې ولیکو، سیول انجینیر مې ولیکو او زه سرچ کوم. نو کله چې دی ما سرچ کوم دلته ما ته دا دیو کټګریز والا دا راوړول چې لکه په 0 کټګریز کې دی وایي چې یاره دا منیجران، انجینرینګ منیجرز کیدی شي، سیول انجینیر بیا کم چې ډیګري والی، بیا دا په دریم کې بیا ټیکنالوجست او ټیکنیشن یې راوړول. زه مثال په توګه سیول انجینیر دا اوس مې کولاو کو، نو دلته تاسو ګورئ چې دا کوډ نمبر دی 2131، دا به د دې سیول انجینیرز کوډ یې د دې کوډ لاندې چې کم ټایټل یې کیدی شي دا تاسو بیا کتی شئ، دا ټول د دې ډسکرپشن دی. د
د دې نه علاوه چې کوم ټایټل یې کېدی شي نو هغه دا دي لکه برج انجینیر، سیول انجینیر، کنسټرکشن انجینیر، دا ټول د دې ټایټل جاب ټایټل تاسو کېدی شي. بیا مین ډیوټیز به دغه اوسئ. نو دلته به زه یو خبره وکړم چې مین ډیوټیز ضروري دا به تاسو ګورئ، دا ډېر ضروري دی، خو خامخا دومره ضروري نه ده چې لکه تاسو به 100% دا میچ کوئ. دا که 60-70% 70-80% هم د هغې سره میچ شي نو ټیک ته، ځکه چې هر ملک خپل جدا ډیوټیانې او خپل جدا حساب کتاب نه ضروري نه ده چې دا ټول څیزونه د هغې سره میچ شي، خو کم از کم چې 70-80% د هغې سره میچ شي چې لکه تاسو به کار څه کوئ. دا بیا ټول په هغې کې لیکلي دي. بله مهمه خبره امپلایمنټ ریکوایرمنټ. دلته چې بیا کله تاسو کار کوئ نو ما چې څنګه خبره کړې د ریګولیټډ او ان ریګولیټډ، نو دلته بیا لایسنس اخیسته غواړي، او لایسنس چې دی نو هغه چې څو پورې څوک راغلی نه نشي اخیستی. ډېر ملګري اکثر داسې چې دلته راشي بیا نور جابس کوي. نو که ستاسو ان او سی هم په داسې دغه کې راځي چې د هغې ریکوایرمنټ لایسنسینګ، نو تاسو ذهني طور باندې دې خبرې ته ځان تیار کړئ چې دلته به تاسو ته په هغې دغه کې جاب نه میلاویږي، او تاسو چې دی نو اول به د دې ځای هغه ریکوایرمنټ پوره کوئ، او بیا به د هغې نه پس لایسنسینګ اګزام ورکوئ، او چې کله کوالیفای شئ نو بیا به تاسو اخلي. ځکه چې په دې کې که اوس موږ وګورو د دوی ریکوایرمنټ چې کوم دي، ګوره بیچلر degree in civil engineering or in related engineering discipline is required. Bachelor degree پکار ده. A master or doctorate in related engineering discipline may be required. دا هم کېدای شي، خو دا پکار ده، او دا چې دا may be دی که نه ضروري نه ده. نو که ستاسو سره دغه بیچلر ډیګري نو ټیک ده. بیا دا درېیمه خبره کومه چې ما کوله، لایسنسینګ by provincial or territorial association of professional engineers required. دا خبره پکې ده. نو دلته چې کله تاسو ان او سی سلیکټ کوئ دې خبرې ته وکړئ، ګورئ چې دې تاسو بیا ذهني طور تیار یئ چې دا یو ریګولیټډ پروفیشن دی، او دلته چې موږ راځو نو موږ به د دې ځای لایسنسینګ اخلو. دلته به ځان دغه کوو، دا لکه هغه لایسنس به اخلو، او ځان له به د هغې نه پس بیا په دغې پروفیشن کې به موږ کار کولی شو. دا پکې ډېره مهمه خبره ده. د هغې نه علاوه نور دا انفارمیشن دي، او دا تاسو په دغه حساب باندې بیا خپل مین ډیوټیز چې ده هغه کتی شي. اوس که زه راشم لکه دا زه واپس ورشم او د ټیکنالوجست یا د ټیکنیشن د دغه له ورشم، لکه اوس سیول انجینر ټیکنالوجست یا ټیکنیشن، نو په دې کې هم دیو چې لیکلي دي، ګوره برج ډیزاین ټیکنیشن، ټیکنالوجست ټیکنیشن. ټیکنالوجست عموما د ټیکنیشن نه لکوټې زیاتې د هغو تعلیم. نو دوی اوس وایي چې د دې دپاره دغه خو هیډینګز شو یا ټایټلې شوې، او مین ډیوټیز چې کوم دي د هغو په صحیح د هغو به دا مین ډیوټیز دي. ټیک شو، دا ټول په دې کې لیکلي دي. دا د ټیکنالوجست لپاره څنګه چې ما خبره وکړه، لکه دا ټیکنالوجست چې دي نو د هغو لپاره جدا ریکوایرمنټ دی، او ټیکنیشن لپاره هغو جدا ریکوایرمنټ دی، ځکه چې تنخواه بیا په هغې حساب باندې. بیا امپلایمنټ ریکوایرمنټ، دلته چې تاسو کار کوئ د هغې لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دی نو دیو په دې کې لکه دا دغه نه دی لیکلی چې تاسو به دا ریګولیټډ ده او تاسو به دلته لایسنس اخلئ. نو په دې کې بیا داسې څیزونه چې لکه په هغې کې لایسنس نه ریکوایر، نو په هغې کې بیا تاسو اپلای کولی شئ، او چې دلته لږ غونته ایکسپیرینس تاسو وشي نو تاسو بیا اخیستی شئ. دوی وایي چې کمپلیشن اف 2 or 3 year college program in civil engineering technology or دا شو کمپلیشن اف 1 year college program دا سرټیفیکیشن civil engineering technology چې هلته نه تاسو سرټیفیکیشن اخیستی، او technologist technician may be required some position. A period of supervised work experience usually 2 years. دا به لکه تاسو کې و ایکسپیرینس په پکاري باره لغه بیا دلته کېږي. خو کومه مین خبره چې ما کوله نو هغه هم دا ده چې لایسنسینګ چې په کوم کې انوالي، نو په هغه کې بیا تاسو ذهني طور په دې خبرې ته ځان تیاروئ چې یاره دلته به ما ته ډایرکټ په خپل فیلډ کې جاب نه میلاویږي، خو زه به هغه امتحان ورکوم، او د هغې نه پس به چې زه کله رجسټر شم نو زه بیا به دغه کار کولی شم. دغه شانتې نور هم لکه تاسو بلها په دې ان او سی په حساب باندې خپل پروفیشن کتی شئ، او ایکسپریس انټري ته تاسو اپلای کولی شئ. ایکسپریس انټري هم لکه ملګري چې ورته کوي نو هغو ته هم زه دا خبره وکړم چې لکه ایکسپریس انټري په تھرو تاسو دې پیج لکه هر ځای کې په دې پیج باندې نو دلته تاسو لیکلی شئ لکه ایکسپریس انټري تاسو ولیکله، نو هغه چې کله تاسو سرچ کوئ نو ګوره هاو ایکسپریس انټري ورکس. ټیک شه، په دې کې لکه بیا د اولنۍ که تاسو وګورئ نو دې کې تاسو ټول دا کتی شئ چې لکه تاسو څوک الیجیبل دي، ډاکومنټ به څنګه جمع کوو، پروفایل به څنګه جوړو. نو پروفایل چې دی نو تاسو که جوړوئ نه یې جوړ کړی نو په دې ته به راشئ درېیم سټپ سبمیټ یور پروفایل. نو کله چې تاسو دې پیج ته راشئ کولاو شي نو بیا به صحیح بیا به فل آوټ آنلاین فارم او خپل رینک او څو نمبر یې کېږي دا ټولې خبرې به تاسو ته
دلته بیا واضح شي. بیا د ټولو نه مخکې چې تاسو راځئ نو تاسو به دې دغه له راځئ چې create or sign into your account. نو کله چې تاسو اول ځل د خپل اکاونټ کولاوهئ نو دا جی سی کی دا مخکې ما خبره کړو په دې باندې به تاسو خپل ساين ان ته رجسټر لکه تاسو کو اول نه جوړی نو رجسټر یې نو په دې ورشي کنه نه رجسټر ډو یو هاف ان اکاونټ ډونټ هاف ان اکاونټ نو بیا رجسټر. نو کله چې تاسو رجسټر لاړ شئ نو بیا رجسټر وذ جی سی کی کنه دې له باول ځل ورشئ او دغه شانتي چې دی تاسو به خپل ساين ان یوزر نیم او د هر څه به تاسو یا ساين اپ بدلته تاسو دغه کوي دې ته دا ټول ټرمز کنډیشن په مخه پسې دی نو تاسو پروفایل لکه دا ټرمز کنډیشن دی بیا یوزر نیم دی پاسورډ دی کوېسچن انسر نو د ټولو کې به تفصیلي خو دې خبرې ته به خیال ساتئ چې کله تاسو یو ان او سی سلیکټ کړئ او هغه بیا تاسو بدلولی نشئ په دغه فارم کې که تاسو یو ځل دا فارم سبمیټ کو دا آنلاین فارم او بیا پای کې چینجز کوئ نو هغه بیا نه کیږي او تاسو فارم به چې دی هغه رد کیږي. د دې نه علاوه په یو پیج باندې هغه ټریټوریل دغه چې پکې د کم چې تاسو صوبې سلیکټ کولی شئ نو په هغه دوو صوبو باندې ما هغه ویډیوز هم جوړ کړي وو هغې به زه لینک هم درکړم. د دې نه علاوه ټولې صوبې تاسو سلیکټ کولی شئ که تاسو پوهیږئ چې یاره دغه کې زمونږ نمبر زیاتېدی شي او زمونږ سکور زیاتېدی شي نو دا ټول تاسو ملګرو همدغه طریقه ده کومه چې تاسو ته ما وښوه که تاسو خپل ان او سی صحیح سلیکټ نه کوئ نو که تاسو په کنسلټنټ پسې ځئ که په هر چا پسې ځئ نو هسې به ستاسو وخت ضایع شي پیسې به هم ضایع شي. نو کوشش دا وکئ چې لکه تاسو خپل ان او سی صحیح سلیکټ کړئ او په هغه حساب باندې لاړ شئ کوم چې په دې ټټوریل کې درته ما وښول نو هیله ده چې ستاسو کار به وشي. او د دې نه علاوه چې کوم د ما څنګه خبره وکړه نو د سی او د ډي کیټګریز لپاره چې کوم دي نو په هغې کې مختلف پروینشل یا صوبایي پروګرامونه دي په څه باندې ما ویډیو جوړ کړي هم دي په څه باندې به بیا هم تاسو سره شریک کړم. زما سره اوسئ. د ټولو ملګرو جهان مننه.